چا په حکم کې ناسته پاسېده ما نه به داسې زندګي ونه شي د چا په حکم کې ناسته پاسېده ما نه به داسې زندګي ونه شي د بني آدمو د پکار شي سړی خو د بنده د بندګي ونه شي بې ادبي د مندر ځکه نه کوم چې د جومات بې حرمتي ونه شي بې ادبي د مندر ځکه نه کوم چې د جومات بې حرمتي ونه شي او په سیل وزمه د یارانو سره پرېږده نن دې مزدوري ونه شي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه د دغې پښتنو راټولو شوو پښتنو دغه پروګرام چې چا را جوړ کړی د هغې ځوانانو هم مننه چې تاسو له دومره ښایسته پروګرام را جوړ کړو او دا ښکلي ښکلي مشران یې درله په دې توره شپه کې را وغوښته او بلا د خوند او بلا بامانې خبرې هم ترې واورېدې خبرې ماله ډېرې راځي نه نیازک خان راته مخې ته ناست دی دی خاندي نو شعرونه درته وایم او بیا به ځو د خیره شپه ده د خیبر اپریدي شعر دی زما په خیال چې شپه پخه شوه واده کړي کور ته لاړه او د لونډو خو بس کور دی په حجره کې نو شعرونه درته وایم کاروبار د کپنونو په وروج دی جنازې د خلک وړي راوړي سړیا کاروبار د کپنونو په وروج دی جنازې د خلک وړي راوړي سړیا په خوبونو باندې مړه په خوب ماړه شه د ودو هغه کټي راوړي سړیا زمرودې په بدل کې درنه یوړه څوک چې دلته توغندي راوړي سړیا دا د غفلت په خوب اوده دې مړه شي په شتو سترګو کې ړانده دې مړه شي که یو کېدل ناممکنه وي نو زما په خیال ټول پښتانه دې مړه شي څنګه خبر زما د زړه نه نه یې ولې نو ته پکې دننه نه یې څنګه خبر زما د زړه نه نه یې ولې نو ته پکې دننه نه یې ځکه په رنګ د ګلاب ګل نه یمه ته هم په قد د چینار ونه نه یې خلکه زړه دې د سکې نه جوړ دی خلکه ته په چا غمجنه نه یې غم به وجلې وې نازکې جینۍ غم به وجلې وې نازکې جینۍ شکر وباسه چې مینه نه یې دا پېښور خپل دویم کور وګڼه دا پېښور خپل دویم کور وګڼه افغان وروره بې وطنه نه یې الله خو دې د هر چا د نظر نه راګزار کا او الله دې د دې پورې غره د سر نه راګزار کا دا ځینې ځینې خلک په ژوندي اوسې ضربه د اوسپنې لیدکې پسې د لمر نه راګزار کا د خوبه یم باران وخلی یاره په خیر راغلی